حاجی السلام علیکم. یو ځل بیا د سید سردار باچا حجرې نه دا کشران دي زما یو کلام لږ وایرل شوی نو د خلکو ډېر خوښ شوی. دا خو ماشومان دي خو سارکسټک پویټري باندې نه پوهېږي، خو دا نصیحت آموز پویټري ده، خو دې ته فني شانتې ښکاري. نو راځي دا شاعري دې ته ډالۍ کوو. شعر دی وایي پښتونه لږ ځان وپېژنه، پښتونه لږ ځان وپېژنه، روان پردي فساد له بدنام مرګ نام نهاد له شیطان هم ستا بدبخت دی، ستا کونه کې خارښت دی. مهرباني. او د ساينس نوې صدۍ کې هم ته روان په اوښ باندې د نور رڼا مدار خلاف پتا خندا دا وخت دی، ستا کونه کې خارښت دی. او خیرن جامې تن باندې خپې ابلخپې سر تور سر، خیرن جامې تن باندې خپې ابلخپې سر تور سر، شلیدلې د بالښت ستا کونه کې خارښت دی. او افغانه تا آزاد نشوي فرنګ او د مغول نه، افغانه تا آزاد نشوي فرنګ او د مغول نه، ته ناس هر وخت مولا سره، افغانه تا آزاد نشوي فرنګ او د مغول نه، ته ناس هر وخت مولا سره، ستا سوچ د شیخ ماتخت دی، ستا کونه کې خارښت دی، ستا کونه کې خارښت دی. او اخري شعر د مقطع چې ته کېنه لږ صمد ووره، ته کېنه لږ صمد ووره خبرې ستا فایدې کوي، ته کېنه لږ صمد ووره خبرې ستا فایدې کوي، خو ناورې همداسې ښیي، خو ناورې همداسې ښیي، پتا هر وخت ناوخت دی، ستا کونه کې خارښت دی، ستا کونه کې خارښت دی، ستا کونه کې خارښت دی.